السلام علیکم بابا. وعلیکم سلام. زه سال ښه جوړې؟ شکر دی نن په خیر ورسېدې؟ و خیر نصیب شه بابا. او الحمدلله خیر. جیبه زوی راورسېدې؟ ورسېدم بابا. خیر دی زوی ولې پریشانه یې؟ دماغ مه راخرابوه بابا. هېواد زموږ د باندې دماغ خراب کړي چې کور ته راسه به دماغ را خراب کړي. خیر دی زوی څه سوي دي؟ زه خو د پلار یم. راته ووایه زوی مشوره به درکړم زوی. بابا زه ستا ته وایم ته به څه وکړې؟ ای څه کوې نجیبه وروره؟ دا زما او ستا پلار دی. ورته ووایه کومه پریشاني ده دا خو موږ ته پلار دی یو مشوره به راکړي. ها په دې پریشان یم چې د اوس ما کار سم وایسي کار مې کمزوری دی. ها نجیبه وروره ما ته وګوره زما څومره کار برابر دی. ما سره یې بختوره خاوره شته چې هغه ته جادو خاوره وایي. هغه به زه تا ته درکړم ستا به هم درته را کار برابر شي. ها د جادو خبره ده ما ته هم راکړه زما به هم کار برابر شي. سمه ده و دستي به جادو خاوره در راوړم. راځه بابا دله جادو خاوره راوړه. راځه زه زوی ته نو ډېره وخت دا ورسه. کښېنه بابا کښېنه. نجیب ورور دا د جادو خاوره دا درسره واخله. ښه دا د جادو خاوره ده بس سمه ده راکړه. بابا او ورور به ولاړ صفکې به ارام ورشه زوی کره ویده راځه نجیب ورور. بابا زه لاړم کار له. زوی کار له ځې او ورشه زوی هغه خاوره در سره راخسې ده. و بابا په جیب کې راسره دا ده. ورشه زوی بس په مخ دې شه الله ده کامیابه که زوی. بس سمه ده ولاړم. زوی ورځ څنګه وه زوی؟ ښه وم بابا ته څومره یې؟ یا بابا دا واقعي د جادو خاوره وله چې ما رخشا خسې ده ما الله زر روپۍ نه دي پکې شوي دي. نن دا د دې خاور د برکت څخه ما 10,000 روپۍ وګټلې. ته پر چش خاندې؟ زه په دې خاندم نجیب وروره دا د جادو خاوره نه ده. نو د چش خاوره چې د جادو خاوره نه ده؟ دا ما او بابا چې د دې خوا ولاړو بس بس دا د بابا د پښو خاوره ما تا ته درکړله. دومره کار دی به برابر سو مګر بابا کور ته راته ناست دی زموږ ته شیرین بابا دی چې تا لږ ښه په ادب په احترام د ده خدمت کولی ستا به نور کار برابر وای. افسوس دا ځای دی چې تا د جادو په خاوره باندې یقین وکړي ولاړې او ما دومره پیسې وګټې. تا که د خپل شیرین بابا خدمت وکړې د دې احترام وکړې او د ده سره په اخلاق وګایېږې نو بالا پاک تا ته څومره غټ مقام درکړي. د دنیا پرېږده پیسه پرېږده آخرت به لا برابر شي. د خدای بنده بابا ما معاف کړه ما څه ډېره غټه غلطي شوې ده. بېشکه وروره پلان ډېره غټه هستي ده بیا به زه انشاءالله پلار به نه زیږوم.